د ستر څښتن الله تعالی په سپېڅلي نامه د رویا چینل خوږو مینوالو د ناول نوم دی یتیمه نجلۍ. مور او پلار یې له یو بل سره خورا مینه لرله. د دوی له مینې داسې ښکارېده چې په وخت کې یې پلار یوسف خان او مور یې شیربانو وي. له خبرو ټوکو او بوختیاوو یې د کور نور غړو هم خوند اخیسته، په ځانګړي ډول کله چې به باران ورېده او بیا به همدې باران د شپې له مخې د ځمکې اوننګې ښکلولې. ډېرو پیغلو او واده شویو به د کړکۍ له چاودنو د دوی د مینې ننداره کوله. کور څه چې په ټول کلي کې د همدې جوړې د مینې په غوړېدلو ټغرونو نقلونه کېدل او د ډېرو به په غم او ښادۍ کې همدې جوړې ته پام و. دا چې دوی لا تازه واده کړی وو، نو په کور کلي کې د ودونو یا نورو خوښیو پر مهال به ګډونوالو دوی تنګوله چې آیا تاسې خو به بیا په تخت باندې د ناستې نیت نه لرئ. کله کله به د نورو په خوښیو کې په ټوکو سره کېناستل او د لومړي ځل د یو ځایي ناستې تمثیلونه به یې کول. ډېرې نیاګانو به ورته په ښه سترګه نه کتل، خو ځینو نورو مستو زړو ته به یې زاړه یادونه ورتازه کړل. هر یوه د خپل مخ په لیدونکو کیمرو تېر ریکارډونه لیدل. پیغلو به هم د دوی په لیدو باندې په زړونو کې هیلې وټوکلې او د راتلونکي لپاره به یې ترې چلونه زده کول. د دوی دغه تمثیل به خلک اصلي ډېر خندول، ځینو به ترخې او ځینو نورو به خوږې او له مینې ډکې موسکاوې کولې. د خدای له لورې پر دوی دغه پیرزو شوې مهرباني همداسې ورځ تر بلې خوځېدله چې وروسته ورباندې بېلتون خبر شو.